نو امیر المؤمنین یو فرمان ورکړی دی چې تورې شیشې باید مکمل پاکې شي. نو د امیر المؤمنین د فرمان اطاعت په بنسټ زه خپلې تورې شیشې پاکوم او په خپله خوښه باندې همدارنګه ټولو مجاهدینو باندې غږ کوم چې د خپل امیر پوره اطاعت وکړي او دا شیشې باید پاکې کړي. هر مجاهد باید خپلې شیشې پاکې سوتره کړي. دا د امیر المؤمنین د فرمان په اساس باندې په خپله خوښه باندې دا زه پاکوم. دا د امیر المؤمنین د فرمان په اساس باندې ما دا شیشې پاکې کړلې. خیر دی. دا خلاصه که دروازه بنده مولا څنګه کې دا جګه قاری هغه څنګه سړی ته روانه ما کې خو ورکو دا خاص د امیر المؤمنین لپاره د ملت په موږ باندې اعتبار کړی. هیڅ کله به هم د دې ملت اعتبار د لاسه نه ورکوو. همیشه به هغه کار کوو چې د وطن او د ولس په خیر باندې وي. نو په دې باندې خوشاله یو. الحمدلله هغه د شیشې پاکې سوتره کړې او ټول مجاهدین د باید شیشې په خپله پاکې کړي